The Ramadan moon has been sighted. The روژې میاشت ولیدې شوه. Ramadan is the month of blessing. روژه د برکتونو میاشت ده. Are you fasting today? آیا ته نن روژه یې؟ We spend time reading the Holy Quran. مونږه وخت د قرآن مجید لوستلو ته ورکوو. نن به مونږه په دې ویډیو کې د رمضان په باره کې انګلیش په پښتو کې زده کوو او ډیر په اسانه طریقې سره به مونږه د انګلیش سنټنسز د رمضان په باره کې زده کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او هم زمونږ سره اوسئ. The Ramadan moon has been sighted. د روژې میاشت ولیدې شوه. کله چې د روژې میاشت ولیدې شي یعنې ښکاره شي نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ The Ramadan moon has been sighted. Sighted مطلب دی ولیدې شوه. Have you observed fast today? آیا تاسو نن روژه نیولې ده؟ Have you observed fast today? آیا تاسو نن روژه نیولې ده؟ FAST fast وی روژې ته او today نن. How many fast have you observed? تاسو څومره روژې نیولې دي؟ کله چې ته یو کس ته وې د یو چا نه تپوس کوې چې تاسو څومره روژې نیولې دي نو بیا په انګلیش کې داسې وې How many fast have you observed? It is time to break the fast. It is time to break the fast. د روژې ماتولو وخت دی. یعنی کله چې ته یو کس ته وې چې د روژه ماتې ټیم دی نو ته په انګلیش کې داسې وې It is time to break the fast. I have drunk water unknowingly. ما په هیره سره اوبه وڅښلې. کله چې یو کس په روژه کې په هیره سره اوبه وڅښي نو هغه په انګلیش کې داسې وایي I have drunk water unknowingly. I am reciting the Holy Quran. زه د قرآن مجید تلاوت کوم. ته چې کله په انګلیش کې وایي چې زه د قرآن مجید تلاوت کوم نو بیا به داسې وایي I am reciting the Holy Quran. زه د قرآن مجید تلاوت کوم. He has broken the fast. He has broken the fast. هغه روژه ماته کړه. کله چې یو کس روژه ماته کړي نو هغه ته په انګلیش کې ویلی شي He has broken the fast. هغه روژه ماته کړه. Ramadan is the month of blessings. Ramadan is the month of blessings. روژه د برکتونو میاشت ده. کله چې ته په انګلیش کې داسې ویل غواړې چې روژه د برکتونو میاشت ده نو ته به بیا داسې وایي Ramadan is the month of blessings. روژه د برکتونو میاشت ده. He was feeling thirsty today. He was feeling thirsty today. هغه نن تږی و. کله چې یو کس تږی وي په روژه کې نو ته هغه ته ویلی شي He was feeling thirsty today. When will the fast end? When will the fast end? روژه به کله ختمیږي. ته چې کله یو کس ته وی چې روژه به کله ختمیږي نو ته هغه ته ویلی شي When will the fast end? روژه به کله ختمیږي. Are you fasting today? آیا ته نن روژه وي؟ ته چې کله د چا نه تپوس کوې چې تاسو نن روژه وئ ته نن روژه وي نو ته به په انګلیش کې داسې وې Are you fasting today? آیا ته نن روژه وي؟ Yes, I am fasting today. او زه نن روژه وم. نو ته چې چاته وایي چې زه نن روژه وم نو بیا به په انګلیش کې داسې وایي Yes, I am fasting today. During Ramadan, we fast from dawn to dusk. د روژې په میاشت کې مونږه له سحر نه تر ماښام پورې روژه نیسو. During Ramadan, we fast from dawn to dusk. What is fasting? روژه څه ته وایي؟ Fasting means we don't eat or drink anything during this time. روژه دا ده چې مونږه په دې وخت کې هیڅ شی نه خورو او نه څکو. کله چې ستا نه تپوس وکړي چې what is fasting؟ روژه څه ته وایي؟ نو ته ورته په انګلیش کې داسې وایي Fasting means we don't eat or drink anything during this time. Ramadan is a time for prayer and reflection. Ramadan is a time for prayer
and reflection. روژه د دعا او فکر کولو وخت دی. یعنی روژه د دعا او فکر کولو میاشت ده. We spend time reading the Holy Quran. مونږه وخت د قرآن مجید لوستلو ته وقف کو، یعنی مونږه د قرآن مجید تلاوت کو. نو ته په انګلیش کې داسې وی We spend time reading the Holy Quran. Ramadan is a time to help those in need. Ramadan is a time to help those in need. روژه د هغه کسانو سره د مرستې کولو وخت دی چاته چې ضرورت دي. Ramadan is a time for give and forget. Ramadan is a time to forgive and forget. روژه د بخښنې میاشت ده، یعنی روژه د بخښنې وخت دی. Ramadan is a time to forgive and forget. Tarawih prayers are performed during Ramadan. Tarawih prayers are performed during Ramadan. د تراویح مونځ د روژې په میاشت کې کیږي. کله چې ته چاته وایې چې د تراویح مونځ په روژې په میاشت کې کیږي، نو ته به بیا په انګلیش کې داسې وایې Tarawih prayers are performed during Ramadan. امید کوم چې ویډیو بم تر اخره پورې کتلی وي او تاسو به د دې ویډیو نه ډیره زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو د دې ویډیو نه زده کړه کړې وي او داسې نورې ویډیوګانې کتل غواړئ، نو هم دا اوس زموږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ. انشاءالله see you next time. خدا حافظ.